هغه د ښه سیاست باندې ده. او یو خبر اول دا ده چې مثلا موږ نظام نه دفاع کوو، باید د اول نه د تاداب نه باید دفاع وکړو. اوس ګوره مثلا ته خپله د نظام نه زه پوهېږم یو رقم غواړې دفاع وکړې، مګر اولي ګوره وروره زړګیه، ګوره وروره خبره داسې نه ده چې دفاع وکړې، دغه هم تا ته ساتونکي دي که نه، هغه پخوا چې هغوی ساته وطن یې درته ساته خو دوی امنیت. ګوره وروره اجازه راکړه وروره، اجازه راکړه وروره، هغوی نه دې امنیت ډېر راوړی، نو چې دې ډېر راوړی زه انسان یم که نه. ښه خبره ده، زه خو دا نه وایم چې دا بد خبره ده. اوس ګوره دا خپل دا ټوپۍ ایښی ده، کوم بیرغ دې ایښی ده، دا بیرغ د دې نظام خلاف ده. نه نه دی، دا کېږي، دا اوس سیاست خبره ده وروره، دا یو هغه دی، دلته جوړېږي. که دغه بیرغ بیا په وطن کې همدی جګ کړو بیا به څنګه شي؟ بیا به وایو چې دا ته هغه خپل کار ده. زه دې بیرغ ته احترام لرم، زه د خپل جګېږي نو خو نه څه پکې، زه خپل شخصي نظر درته وایم. اوس دغه بیرغ ته ستا د څه لپاره دا بیرغ خوښېږي؟ زما خوښېږي، زما ملي بیرغ دی، زه ملي سړی یم، نه یوازې بیرغ ټول هغه ګټې چې د ملي دي زما خوښېږي. د دې بیرغ تشریح ماته مثلا وایي چې دا ولې ستا خوښېږي؟ څنګه دا بیرغ زموږ ملي بیرغ؟ دا مې دې دپاره خوښېږي چې دا نه یوازې د پښتنو د مور ټکری دی، دا حتی د تاجکانو، ایماقانو، نورستانیانو، د قزلباشتو، د بلوچو، د ګجرو، د ټولو د ازبکانو، د هزارګانو، د پښتنو ټولو دا دی. نو په دې خاطر مې دا خوښېږي. او دا ګوره دا نیمګړتیا یې کله کله وي، خدای پاک مهربانه دی. صرف زه په دې ته خوشحاله یم چې زما د ملک د جنګ کلي جوړه ده، دا زما خوشحالي ده. نن سبا زموږ او تاسو سپین بیرغ ده، یو بل د دې بیرغ تشریح تا ته ورکړم. دا بیرغ موږ تاسو ته اول بار کې مثلا په اول ځل کې چا راوسته؟ دا بیرغ موږ ته اول ځل کې امان الله خان راوسته، صحیح ده؟ امان الله خان راوسته، بیا څو مدته و، بیا بیرته ورک شو، بل بیرغ راغی، بیا بل بیرغ راغی، بیا ورک شو، بیا راغی، بیا دې نه په یو حساب سپین بیرغ مخکې په صحیح سیستم پاچاهي کړی و، اوس هم ښه کوي. اوس دا بیرغ مثلا داسې د 20 کالو یا د 100 کالو زموږ بیرغ نه ده چې موږ دې ته ویو. دا ظلم چې راوسته چا موږ ته راوسته؟ څه شی وایې وروره؟ کله څه شی وایې پوه نه شلم په خبره دې. کله یو ته کوم یو ته وایې دا بیرغ مشکل لري ښه نه دی؟ او دا بیرغ زموږ بیرغ ده، زموږ د نظام بیرغ نه ده. ستا د نظام بیرغ نه دی؟ نه، زموږ د نظام بیرغ ده. ولې دا د ماشومتوب کارونه کوي؟ ما ته جواب راکړه. ماشومتوب کارونه کوي، دا نه خبره ده. زه ته دومره قمقل خبرې کوې وروره، ملي ته راغلی فقط نه ولې ده ملي بیرغ باندې خبرې مه کوه وروره. زما ملي بیرغ دی وروره. وروره خبرې ته غوږ شه وروره، خبرې ته غوږ شه وروره، خبرې ته غوږ شه. افغانستان کې سکان طالبان دي؟ نه نه دي، نو خو هغې بیرغ کومه دی؟ وګوره دا یو نظام دا وروره په خبره رانه ځان نه پوه کوې، شروع کړې ده نظام راغی. خبرې ته غوږ شه وروره. ملي بیرغ هغه د یو ګوند بیرغ دی، ګوند. دلته ټوله دنیا موږ خبر دی چې ټولې 14 ولسوالۍ وي ورسره، دا د یو ګوند بیرغ دی. تاسې ته یو ناڅاپه لکه داسې یو بوټا ته بوټان مه رنګوي وروره. دلته به موږ چاته بوټان نه رنګوو، موږ سپینې سپینې خبرې کوو. ګوره د دې بیرغ دا ملي بیرغ که د 100 کالو موږ ته و صحیح ده، دا به موږ خپل د سر په سترګو منو چې دا سپین بیرغ. خبرې ته غوږ شه وروره، زه تا نه پوښتنه کوم، صبر وکړه. په افغانستان کې خبرې ته زما غوږ شه وروره. زه خبرې چې ما باندې چا صحیح ونه لګي بیا ورسره تېزېږم، ما سره روشه سم شه. تېزېږم ما سره سیاست کې خبره وکړه. سیاست نه، زه چې کله زما د بیرغ ته چې ته توهین وکړې وروره، دا لا ښې چې ته مې پرېږدې. زه بیرغ ته خبرې نه کوم، دا ما دې دپاره پسند نه دی کړی چې زه د دې دفاع ونه کړم. ما توهین نه دی کړی. زما درته دومره ویلي چې زموږ د زه تا نه دغه پوښتنه کوم، په افغانستان کې تر ټولو زیات په کوم رنګ بیرغ چلېدلی دی؟ په ټوله زیات په افغانستان کې ډېر بیرغونه چلېدلي دي. کوم یو چلېدلی؟ سوال مې دغه دی. 6 کاله زما په عمر 6 کاله طالبان حکومت و مخکې سپین بیرغ چلېده. د هغه نه مخکې ډاکټر نجیب بیرغ خو ځای بیرغ نه وه، د ډاکټر نجیب داسې و د دې خوا نه شروع شوی، ډاکټر نجیب د خلق شروع شو. بل د هغه نه مخکې د خلقیانو وه، سور بیرغ خو زموږ ظاهر شاه په بل سیستم کې وه. نو داسې هر نظام چې راځي ځان ته بیرغ راوړي، که په بیرغ باندې زموږ ملک جوړ شي، اوس به زموږ ملک. زه تا نه دغه پوښتنه کوم، خبرې ته غوږ شه وروره، خبرې ته غوږ شه وروره. د بیرغ مینهوال خبرې ته زما غوږ شه وروره، خبرې ته زما غوږ شه وروره. موږ ته ټول بیرغونه درناوی لري، هغه که سپین دی ولا چې په ټیټه نوارۍ کې کېږدي، نو زه صحیح مسلمان نه یم چې زه باید هغه جګې نوارۍ ته نه کړم، تر څو چې هغې نه خلک تېرېږي راتېرېږي، باید جګه نوارۍ باندې کېدم، صحیح ده. او دا نه دی، دا باید هم تاسې خوا کې ورته کېدم څنګ په څنګ، ځکه دواړو کې کلمه ده باید مساوي. خبرې ته غوږ شه وروره، خبرې ته غوږ شه وروره. خبره په دې ده چې زموږ د نظام بیرغ نن سبا سپین بیرغ ته نظام وروره، ته کوم ځای کې یې؟ زه جرمني کې. امریکایي طالبان دي. دا ګورې دا د څه شی بیرغ ده؟ دا ګورې کومه ده؟ دا ګورې دا جرمني بیرغ ده. ما غوسه که ته ګوره نه دی، خو دا بیرغ داسې واخله دلته جګ کړم هلته جګ کړم. نه داسې چالو که که نر یې ګوره وروره، که نر یې زه به دا بیرغ جګ کړم او ته هغه جګ کړه.
چې آیا تا ته خلڅوي او ما ته خلڅوي. ګوره وروره یو دانه به دې جګ کړی یو به دې کوم سپینه ټوټه هغه کړي ته صحیح داسې هغه راوړه دې جګ کړه چې داسې یو جګ ځای کې هغه کړه چې تا سره خلڅ کوي وروره. داسې ګوره وروره سیاست پوهېږې تا وویلې ما سره سیاست وکړه سیاست باندې پوهېږې والا سیاست نوم مې اورېدلی ده نوم نه پوهېږم ځکه چې زه سیاستمدار نه یم بیخي سیاستمدار نه یم زه یو عام انسان یم. بالکل دا راته ووایه چې مثال په یو سره ټوټه کې چې کلمه ولیکل شي او په سپینه کې ولیکل شي څه فرق به وکړي یعنې کوم یو به ښایي؟ په سره ټوټه کې کلمه ولیکل شي که په سپین کې هو کوم یو به ښایي؟ دواړه رنګ ده او دواړه ښه ښکاري هغه ځان ته ښه ښکاري. نو بیا څنګه چې په دې کې درې رنګه بیرغ دی امده ټوله دنیا پېژندلی ستا افغانان یو ځای کې یو مایپل کوي دا بیرغ ځان ته ازاده هغه بیرغ چې دی خبرې ته غوږ شه وروره موږ دا نه یو چې د هغې بدنام شوی دی ډېر زیات داسې نه دی چې هغه بیرغ د دنیا یا تاریخ کې پیغمبرانو هغه کړی موږ خپل افغانانو کړی دی تا نه دي لیدلي چې وروره ډېر ظلمونه شوي دي. نو په همدغې ته ګوره وروره همدغه بیرغ به ته دا ومنې چې وروره په 3 نفره وو 3 نفره څادرونه یې اغوستي وو څونې دومره پرېښې وې مخکې درته 3 کاله مخکې دا ویډیو ښیم په کونړ کې انسانانو سرونه پرې کړي دي هغې ته لغت سره و هغې دې ته لغت سره و هغې ته لغت ګوره وروره دا اسلام داسې ویلی چې داسې وکړه خو دا راځي پردی درته کوي په سپین بیرغ یې لګوي چې ځکه د اسلام نوم بد کړي. خو ګوره وروره زه درته څه وایم دا خو چې هر چا کړی دی خو زموږ ملک کې باید نه وی شوی پردی ولې امریکا کې نه کوي پردی ولې سعودي کې نه کوي ځکه هر ځای کې خلک ایښ دي موږ ودیو هر ځای کې څوک غلط کار نشي کولی. همداره خبره ده چې موږ ویدو یو مثلا یو نظام راغلی موږ ته نوی نظام ده خو بیرغ ملک نه جوړېږي خو دا نظام په دې بیرغ جنګېدلی په دې بیرغ نړۍ ته شکست ورکړی ده او خپل ملک آزاد کړی ده دا باید موږ خپله ورته په مینه ومنو چې تاسو بهادرانه سئ دا زموږ له خوا نه تا ته تحفه ده ستاسو سپینه بیرغ خو ملک جوړ کړئ. خو ګوره وروره باید د ملک جوړه موږ په بیرغ ملک جوړول ګوره وروره ته یو ملي فکر لرې ګوره وروره ته یو ملي فکر لرې ولې نه لرم. ملي فکر څه شته وایي ملي ګټې څه شته وایي ملي فکر څه شته وایي ملي ګټې څو رقم دي کوم شی ښایي ته راته ملي فکر څه شته وایي والا ته راته تشریح کړه. نه وروره دا به ته خپله تشریح کړې ته خپل نه ته راته تشریح کړه نه خپل د بام واورې زما په بام ما اچوه ګوره خبرې ته غوږ شه ملي فکر دا ده ښه اوس چې ښځې پرېږدي زه یې ته تشریح کړم تر اوسه په دې هر هغه څه چې د ټول ولس پورې تړاو لري هغې ته وایي ملي شیان صحیح ده هغه که پیسه ده که هر هغه د ملک سرمایه ده بودیجه ده یا هر هغه څه چې ټول ولس ترې هغه کوي. اوس مثال یو ځای کې اتوبوس دی هغه مفت دولت هغه کړی مفت خل ارزان اوري په نیم بیان هم کم هغه ملي ګټې دي یعنې هغې کې د هر شهر سړی جګېږي بس صحیح ده. نو هر هغه څه چې د ټولو خلکو پورې تړاو لري هغه شیان ملي دي. ګوره وروره دا خو داسې نه دی چې امارت والا راغلي دلته ورته موږ یوازې د مخې بوټان رنګ کړو وروره داسې بوټان چاته نه رنګو وروره خبرې ته غوږ شه ستا د نظر ته من حیث یو انسان یې افغان یې 3.5 لکه پوځ افغانستان لرو ځواکونه په نوم کافرو که مسلمانانو کافرو که مسلمانانو صحیح ده افغانانو که بل ملک والا افغانان هم پکې د بل ملک والا هم پکې وو مونځ یې کوو که نه مونځ یې کوو بعضې الله یې منو الله یې منو ولې نه منو ښه پښتنو میندو نه پیدا شوي وو پارسیوانانو دري زبانانو نه پیدا شوي وو کافر نه خو نه پیدا شوي نه هغوی دې ملک هغه کوه خو د انګلستان نه خو نه راغلي خو افغانانو که نه خپل ملک ته خدمت کوو خبرې ته غوږ شه وروره صبر وکړه په انګلستان کې تربیه شو افغانستان ته خبرې ته غوږ شه وروره دا نور هره ډله بل ملک کې تربیه کېږي هره ډله چې افغانستان کې جنګ کوي چې یو ولسوالۍ دپاره جنګ کوي هغه بل ملک کې تربیه کېږي چې بل ملک کې تربیه نشي کولی یوازې خپل ملک کې وکړي ګوره وروره ته من حیث یو انسان یو افغان دغه 3.5 لکه پوځ چې ستا ختم شو دنیا کې څه کړی د کوم چې یو نیم لک هم نه و غونډ دروغ و غونډ هر چا لیکلی و چې چا خبره 500 دانې عسکر لرم او 20 دانې عسکر به ورسره نه و غونډ غلا و افغانستان کې غلا روان و آزاده پخوا پاسپورټ صبر وکړه پخوا پاسپورټ 100 روپۍ جوړېده د افغانستان پاسپورټ پخوا ته چې ما دلته په جرمني کې واخېسته 120 او افغانستان کې فکر کوم چې 15 روپۍ یا 15000 روپۍ جوړېده 15000 روپۍ ته ماته 100 دانې جوړې زه خو قاچاقبر نه یم چې تا د پاسپورټ نو ولې وایې که نه خو یا خبر شه او یا نو ډر ترې مه وله که نه خو یا خبر شه چې وایې او یا نو هسې ګوره وروره د هر پاسپورټ په سر باندې خلک 10000 روپۍ ورکوي 10000 روپۍ ورځ پوره یعنې اسلامي نظام راغلی لا جګ شوی دی دا څنګه حساب دی وروره اسلام کې لا قیمتي
ملي ګټې ګوره وروره ولس به چا نه تمه ولري چا نه به توقع ولري هر نظام چې راځي خپل ظلمونه پرې کوي هر سړی پرې اوکراین کې جنگ د غونډ یوروپ کې غونډ دنیا کې پوه شو قیمتي پورته تللی ده صحیح ده سامان د قیمت شوی ده او د اوکراین سره غونډه دنیا کومک هم کوي مګر دې طالب سره څوک کومک نه کوي نور هغه پیسې هم تکله کړي دي تجاران ورته بند کړی ده نو څنګه ما ته ورکړي چې پیسې وروره دوی به د هغې پیسې ستنې کړې وای نو پیسې د دې ستنې کړي دي دوی ورکوي او جنګ ورسره نه کوي ولې نه کوي جنګ د خپل دغه دپاره د چورو شباول حکومت پیسې ګوره وروره زه تا نه پوښتنه کوم ستا پیسې چې زه واخلم جنګ پرې نه کوې نو چا داسې دي چې افغانستان امریکا سره هم جنګ وکړي نو څنګه دې ما ته ورکړه چې ډیجیټل افغاني ټول یو کې زه لاشه وروره چېرته لاشه او داسې دې وکړه تازه شل ته لږ زره دې ځان هغه کړه رنګ روغن راته ووایه وروره خدای دې بېخ شین کړه ملي فکر نه لرې ګډ وډ لکه نه ښه ته یې ګوره وروره داسې مه کوه خبرې ته غوږ شه وروره هر چا باندې ودرېږه یوازې یو ډلې باندې د دروغو خیاطي مه کوه چې ته مرګ چې دی د الله لاس کې دی بندګي مه کوه د رب بندګي وکړه وروره درې نیم لکه فوج باندې ډرت یې پکې ولې بیرغ ته د خولې واچولې بیا راته وایي درې نیم لکه فوج څه شو دا درې نیم لکه فوج دی څه شو دا درې نیم لکه سوله موږ د سولې غوښتونکي وو وروره تا فکر کوم افغانستان کې سوله تعلیم لري زه ستا معلوم هم صبر کوه صبر کوه وروره صبر کوه وروره کابل کې ول دا حکومت به سره هم جوړاو خبرې ته غوږ باسي جرمني کې کنه څوره ګرځندې به کته پورته کړي پښې به دې نه تا د قوانینو معلومیږي ستا دغه زینه ټول دغه چا د خدای د دنیا شیان به دې ولي ولا وهم مالبرو دا مالبرو وي او 400 ورسره وهم دا وایي صرف د خدای صرف د خدای نه ډارېږم ځان د کاوشي ماشوره د جوړه کوي تاسو سره چې وګړ سره ماشوره نه جار شمه دا ورالته د خلک اسه نشي په لستیک کې غول کړی دې پښتي پوه د خپل چنګه کې بده خبره ده دې ګوري نه خدا زه ته دا وایم خبره ته غوښ وروره ته جرمني کې اوسېږې مسلمان یې صحیح ده الحمدلله او جرمني کې اوسېږې مجلس شته دلته مجلس شته ولې نشته ښه مجلس شته د افغانستان کې د کوم ولایت افغانستان کې یم د لغمان شریف ژوند مې لغمان شریف کې هلته کلیسا شته ده انګریزان ده نشته نو دوی څنګه تاسو ته مسجد جوړ کړی تا ورته کلیسا نه جوړه کړې وای خدای خیر ګوره وروره خبرې ته غوږ شه وروره زه ته قناعت درکړم خبرو که زه دلته لنډ نه دی وروره ته نو څنګه د مسلمان نه راغلی کافر ته نو ولې راتللی ولې نو دلته راتللی ګوره وروره خو دغه سیاست دی که نه خپله دلته مزې کوئ هلته جنګ جمعه کوئ هغه ملک چې اوسېږم همدې را سره زیاتی کړی ده همدغه خلک زما خوړلي دي اسناد یې درکړي زما ملکوت اسناد یې درکړي اسناد لري او اسناد یې ورکړي دي ښه به دا وطن جوړ کړي خپل پردي ملک دی چې قانون کوپري دی نو شیف دپاره پکې اوسېږي سګرټ مخامخ مه وهه چې کته کومه دی سګرټ لرې که زما دغه نه چې سګرټ به دلته هغه ته لای بندېږي وروره دا کته کومه دی وروره لکه چې بیخي احترام نه لرې زه صحیح ده بند مې که زه احترام لرم وروره ولې نو نه وروره دغه سګرټ سړی مخامخ د لایف کې نه وایي ولې نو د خلکو مخکې وهم د خدای نه ډارېږم نو د خلکو نه وډار شم وروره دا لایف دی که نه خو زه هم د پوندې پورې ساده یې که نه دا لایف دی دلته هلته پیج خرابېږي ایډي خرابېږي دا الاوټ نه دی دې کې ښودل ټقو نه دي ښودل دا نه دي ښودل هر وینه نه دي ښودل تاسې خو قانون کوم قانون به زه تاسو ته په تشریح کوم په قانون پوهېږې ښه یو بل نفر راجګوم درته ودرېږه چې هغې سره خبرې وکړه چې کنځلې والا ماته نه ښکارې دې دپاره درته بل نفر راجګوم نه کمزلې والا راته جګ نه کوي موږ د کمزلې مامزلې نه اول ځل مې د ژوند کې چې لایف راغلی ما هم لایف راغلی اوس دلته یې پسته به دې خپل هغه ته هم ښه چې تا څه اپلوډ پکې وشتي تاسو نو کله سړی راسې مې نه دي وشتي د خپل یاره ښه به ورته ډېر وخاندې تاسو بس دلته فیسبوک کې که نه اساسې تاسو فیسبوک ته دا باندې څو دانې نور دي فیسبوک چلاونکي بیخي صحیح ده ښه چاته زنګ شم یا ډېر ملګري چېرته هستئ ملګرو یو ملګری چې زنګ نه وهم ډېر کسان ته زنګ دا یې 30 نفره لایف ګورئ هر یو سره دوه نور دي تقریبا 500 کسان لایف ګوري حتما دا زموږ غږ اوري لږ وخاندئ بس موږ دپاره وکه خندا وکه د یخ کپوس ښه سرحدي باچا دغه سرحدي باچا به درته راواخلم ښه دا خو دته نه روخېږي قاري وخانده هو بالکل مقصود علي هو وروره خاندو به بله ورځ مې څه خبرې وکړې سلمان افریدی وروره ته کله کنځلې کوې افریدي والا کنځلې کوي ډېرې خو تا پوه نه یم چې خو دغه دی ګوره ما اوس ویلې پس ته بیا